په پاکستان کې 3 کسانو له یو قبر څخه د یوې 22 کلنې نجلۍ جسد را ایستلی له هغې سره یې زنا کړې ده او بیا یې د هغې جسد هملته پریښی او خپله تښتېدلی دي. دا دردونکې واقعه څه وخت د څه په خاطر او چیرته مخته راغلې ده. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او که زموږ په چینل نوي یاستئ نو پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. پښتون ټایم چینل کې مو له یو دردونکي خبر سره هرکلی کوم. تېره شپه د پاکستان د پنجاب په ګوجرانواله کې 3 کسان د شپې ناوخته هدیرې ته تللي دي. هلته یو تازه ښخ شوی قبر راکیندلی چې یوه 18 کلنه نجلۍ یې ورڅخه راایستلې ده. د هغې له جسد سره یې زنا او بدکاري کړې ده. بیا یې وروسته مړی هملته پریښی دی او دوی تښتېدلي دي. قدرمن لیدونکو، د پنجاب په ګوجرانوالا تاڼه کې د دغو 3 ځناورو په خلاف مقدمه درج شوې ده چې ډیر ژر به گرفتار شي او میډیا ته به مخته شي. ملګرو، زموږ او ستاسو په معاشره کې زنا دومره ډیره شوې ده چې ژوندي څه مړي هم لاسوک نه پرېږدي او دغسې بدکاري او زنا ورسره کوي تر څو خپل هوس پرې پوره کړي. الله دې وکړي چې پولیس د دغو 3 ځناورو په گرفتاري کې زر تر زره کامیاب شي او ونیسي تر څو یې ټولې نړۍ ته د میډیا په واسطه ورښکاره کړي او داسې عبرتناکه سزا ورکړي چې بیا هیڅ انسان مړی خوسه کړي چې له ژوندو سره هم د دغو زناکاري او بدکاریانو سوچ ونه کړي. دوستانو، دا یوه دردونکې واقعه تېره شپه د پنجاب په ګوجرانوالا ضلع کې ترسره شوې ده. د دغه نجلۍ کورنۍ ډیر زیات پریشانه او خفه دي او له حکومت پاکستان څخه د انصاف غوښتونکي دي او وایي چې ژر تر ژره دې دغه قاتلان ونیول شي او سخته ناسخته سزا دې ورکړل شي. ملګرو، دا و یو لنډ راپور چې د پاکستان د پنجاب په ګوجرانوالا ضلع کې ترسره شوي ظلم په اړه و. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.